بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دویم سوال یورور کړی دی. زه ګوره کوشش دا کوم جواب کې چې ډېرې مسلې په یو جواب کې راشي. لکه اوس دا تېر شوی سوال جواب چې و په دې کې ډېرې مسلې ذکر شوې چې دې دپاره مختلف سوالونه ذکر کېدی شو چې رنګ کم یو غوره دی، عمر مسله را روانه ده، اوښ غوره دی که ګډ غوره دی، او نورې بعض مسلې پکې راځي. اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک شراکت چې ورته وایي څو کسان شریک کېدی شي په پیسو کې او په ثواب کې. ګوره شراکت دوه قسمه دی. یو شریک کېده په څه کې؟ په پیسو کې، په حصو کې، په برخه کې. او یو شریک کېده په ثواب کې. دواړو کې فرق دی ګوره، او دې تفصیل به ذکر کوو. یاد ساتئ یا یاد ساتئ دا خبره د یو نه زیات کس دا شریک کېدی شي په غوا کې او په اوښ کې. او چې کله زه کوم ځای کې مو غوا ذکر کوم نو پوه شي دا مسله د میخې دپاره هم ده، دا د سنډه دپاره هم ده. نو د هغې به بیا مستقل تپوس نه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو. دې کې شراکت جایز دی. نو مطلب څه شو؟ یعنې ګډ او بېزتي وویتو. د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوښ کې کېږي او په غوا کې کېږي. خو دا مسله ورسره به یاده ساتئ. مشهور روایت دی، امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې نو دې کې عید الاضحی راغی، غټ اختر راغی. فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعیر 10. نو په غوا کې چا چې غوا لاله 2 کسان پکې شریک شو، او اوښ کې به 10 کسان شریک کېدو. اوښ کې 10 پورې شریک کېدی شي. ولې؟ غټ دی. غوا کې 2 کسان شریک کېدی شي. دلته ورسره دا مسله یاده ساتئ. د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوو. لازم نه دی چې دا به وایي، بعض کسان دا تپوس کوي، لازم نه چې دا به وایي. د یو نه زیات شریک کېدی شي. او 2 کسان وایي چې موږ په شریکه غوا الو، نه ده صحیح؟ صحیح ده. 5 کسان، 3 کسان، 6 کسان، 8 کسان غوا کې نشي شریک کېدی. تپوس به ترې کې ډایرکټ داسې وي چې 8 نشي کېدی شي. اوښ حلالوي. اوښ کې 8 شریک کېدی شي که نه شي؟ 9 هم شریک کېدی شي. زیات نه زیات 10. کم سے کم یو. نو یو کس راولګي یوازې حلالوي، دا خو ټول نه غوره ده. خو یو مسله مانه یېره شوه او دلته مې ذهن ته راغله. موږ وایو اوښ د ټولو نه غوره دی، بیا پسې غوا غوره ده. دا هله چې کله مستقلي ګورې، چې کله مستقلي د بل چا پکې د سره برخه نه وي، دا هغه مسله ګوره زما ذهن نه وتې. یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي، 2 کسان دي هغوی، او یو ځان له مستقل ګډ حلالوي. دا مستقل چې ګډ حلالوي د ده دا قرباني دوی دی نه غوره ده. دا مستقل چې ګډ حلالوي د ده قرباني دا چې ډېر شریک شوي دي دوی نه غوره ده. په ګډ کې یا په ګډه کې په بیزه کې دي کې د یو نه زیات نشي شریک کېدی، بس یو کس به کوي. خو اوس راځو د ثواب مسلې ده. ثواب کې ډېر خلک شریک کېدی شي. لکه امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافي کېږي، د یو خاندان نه کافي کېږي. د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی
وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى عیدګاه کې زومه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر مونځ کو او دغه د لوی اختر مونځ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختمه کړه او د منبر نه راکوش نو اتي بکبش فذبحه یو ګډ راوستی شو هلته حلال کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضح من امتي دا زمانه طرف نه چې چا قرباني نه ده کړې دغشان حدیث کی راضی امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت ته کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اهل بیته د رسول الله سلام په زمانه کې به یو کس یو ګډ علالو د خپل طرف نه او د خپل کور والا طرف نه خو دلته دا مسله یاده کوي دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني الي او کوي او بل تابع دی تابع څوک دي دا د اهل بیت چې کوم دي ثواب کې دوی شریک کیږي د سره ثواب کې په هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوښ کې لس کسه شریک کېدی شي یا په غوا کې اووه کسه دلته یو سړی چې ما ګډ راوستی دی موږ ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک دي د ثواب په اعتبار سره ورسره دا یاده کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی د ده ثواب ډېر دی د تابع دی لکه پلار قرباني کوي نو د ده بچي د ده ښځې د ده مور پلار کوي دا ټول په دې کې د نه رالو په ثواب کې د ده سره برخدار شو خو دومره ده چې د هغوی ثواب او د ده ثواب یو امره نه دی ثواب د دوی یو شان نه دی والله اعلم